د بېجرأتۍ څو غټ دلایل. لومړی، په ماشومتوب کې د کورنۍ او نورو مشرانو لخوا تهدید. د ارواپوهانو په باور هغه کسان چې د خلکو مخ ته له خبرو کولو څخه ویریږي، نو غالبا علت یې دا دی چې په کورنۍ کې مور او پلار یا نور مشران تندخویه وو. د دې لپاره چې خپلو ماشومانو ته د ښو خبرو کولو چل ور زده کړو، په لوی لاس د هغوی شخصیت وژنه کوو. هغوی ته دا احساس ورکوو چې خبرې یې هیڅ ارزښت نه لري، نو ځکه په هیڅ ځای کې هم باید ونه غږیږي. دوهم، د ماشومانو د مرغیو په شان په پنجرو کې ساتل او بیرون لوبو ته نه پرېښودل. موږ داسې فکر کوو که چیرې ماشومان له کوره بهر لوبو ته پرېږدو نو بد اخلاقه کیږي، خو دا یو ښه او نظیف فکر نه دی، ځکه ارواپوهان وایي کوم ماشوم چې له کوره بهر یو څه وخت د ساتیرۍ لپاره تیروي، د هغو ماشومانو په نسبت چې تل په کور کې وي او د کورنۍ لخوا ورته د تګ اجازه نه وي، زړور، هوښیار او د حالاتو سره ښه بلد وي. دریم، په ښوونځیو کې د ښوونکو نه مسلکیتوب. په افغاني ټولنه کې دا عرف دی چې د مکتب د دورې تنبل شاګرد د کانکور په امتحان کې تعلیم او تربیه پوهنځی انتخابوي، او چې ورته کامیاب شي نو بیا هغه محصل چې د پوهنتون په دوره کې کمزوری یا په درسونو ښه نه پوهیږي، د فراغت وروسته په یو مکتب کې ښوونکی کیږي، ځکه په افغاني ټولنه کې د مکتب د معلمانو معاش کم دی او وړ او پوه اشخاص په کم معاش کار کولو ته زړه نه ښه کوي. څلورم، د ټولنیزې رسنۍ څخه محرومیت. رسنۍ د ولس ژبه ده. رسنۍ د اشخاصو د فکرونو او احساساتو جوړونکي دي. ډیری وخت په رسنیو کې وړ او با تجربه اشخاص د بحث لپاره رابلل کیږي چې د هغوی د بحث په اورېدو کې د څو کتابو او افکارو ارزښت نغښتی وي. د رسنیو په واسطه موږ کولی شو خپل فکر تر نورو ورسوو او د نورو ملتونو د تاریخ څخه هم خبر شو، چې له مخې دا زده کوو چې څنګه اوس هغوی په دې سټیج کې دي. د هغوی مثبتې او منفي نقطې د ځان سره تحلیلوو، په مثبتو نقطو عمل کوو او د تیروتنو څخه یې پند اخلو. پنځم، د کورنۍ د مشر یا نور افرادو سره په مجالسو او یا نورو پروګرامونو ته نه تلل. موږ خپل ماشومان د میلمه سره یو ځای نه کینوو، ځکه موږ فکر کوو چې ډیر امکان د دې شته چې ماشوم د داسې کړنو مرتکب وګرځي چې ډیر شرموونکی وي، خو دا یو سالم فکر نه دی. دلیل یې په دې کې دی چې د ښو سره کیناستل سړی د ښې لارې ته راهنمایي کوي، همدا ډول د خبرو هنر هم ترې زده کوي. شپږم، پر ځان باور نه لرل. هر کله چې موږ غږیږو نو داسې فکر کوو چې څه موږ وایو یا خو تکراري دي، او که نوي هم وي نو فکر کوو چې مهم نه دی، او داسې انګیرنې له ځان سره لرو چې که وغږیږو نو خلک به مو ډیر بد یاد کړي. خو بهتر فکر دا دی چې تل باید د ځان په اړه مثبت فکر ولرو، ځکه پر ځان اعتماد د سختو کړنو د ترسره کولو جرأت راکوي. اووم، د ښو او با تعلیمو ملګرو نشتون. د انګلیسي ژبې متل دی چې یو کس د ملګرو په واسطه پیژندل کیږي. مطلب دا چې که ملګري ښه وو نو دا هم ښه دی، او که چیرې ملګري بد وو نو دی هم بد دی. په ژوند کې باید موږ داسې ملګري ولرو ترڅو موږ تشویق کړي او تل نیکې مشورې راکړي، مثبت فکر ولري او د وینا ښه مهارت ولري، د ښې او با تعلیمه کورنۍ څخه وي. بالاخره دوستانو، د انسان فطرت دا دی چې هیڅ کله له ځان څخه پورته اشخاص نه غواړي، او هیڅ کله د نورو تشویق او شاباس ته تمه مه کوئ او خپل لیاقت نورو ته وښیئ، ځکه په پټه خولو هیڅ کله هم خلک ستاسې په اړه نه پوهیږي. درنو لیدونکو، د ارواپوهنې او علمي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ارواپوهنه او علمي معلوماتو چینل ستاسې په ژوند کې مثبت بدلون راولي.